الرحیم ګرانو بچو چې کوم موضوع باندې ډسکشن کوو ایکسپلین کوو هغه دی میتھمیټکس میتھمیټکس پیژندل پوهېدل تعریف د دې ټولې څانګې زده کول یو ساده مثال درکوم څنګه چې موږ ډاکټر ته ورځو ډاکټر چې مریض یو اول څه کوي ډاکټر اول د موږ تشخیص کوي موږ معاینات کوي چې موږ چې کومه بیماري ده هغه وپېژني که تر څو یې پېژندلې نه وي ډېره وړه عادي زکام هم وي او یوه دوا درکړي بله خو ته علاج نه کېږي ځکه چې هلته بیماري مو پېژندلې نه چې کله تشخیص وشي معایناتو نه پس دقیق معلومه شوله دا دغه بیماري ده هغې ته بیا علاج اسان دی نو دغه مثال د موږ سره د ریاضي دی ریاضي موږ وایو ګران دی ګرانه نه ده خو موږ هغه سوال نه پېژنو چې دا د ریاضي د کومې څانګې هغه دی هغې د ځان ته قوانین دي اسان دي نو موږ په ټول نه مخکې به راځو د ریاضي څانګې اول ریاضي پېژنو بیا د ریاضي څانګې پېژنو موږ چې کله سوال وپېژنو چې دا د ریاضي د فلانۍ څانګې سوال دی بیا د هغې پر خپل قوانین دي هغه بیا ډېر اسان دي بیا موږ هېڅ مشکل نه لرو پکې خو که موږ نه وي پېژندلی چې کومه ده او موږ یې ځان نه لګیا یو بیا دا خبره موږ دپاره ګرانه ده امکان نه لري چې موږ یې په اسانۍ سره حل کړی شو نو دې لپاره موږ په تفصیل سره راځو اول ریاضي پېژنو بیا د ریاضي ټول برانچز پېژنو بیا به یو برانچ ته ځو هغې چې څومره بخشونه دي یو به موږ ایکسپلین کوو په ټول نه مخکې راځو میتھمیټکس څه شی دی د کومه راغلی دی څه معنا کېږي او څه کار کوي میتھمیټکس چې کوم دی دا ګریک ورډ دی یوناني کلمه ده ګریک ورډ میتیما څه شی MATHEMA میتیما دې معنا کېږي learning or knowledge کې knowledge زده کړه یا علم میتھمیټکس چې کوم دی دا د ګریک یوناني کلمې میتیما نه راوتلی دی چې د هغې معنا کېږي learning or knowledge ریاضي بیا مخکې څو څانګې لري هغې ته راځو په هغې نه مخکې مونږ په یو شي ځان پوه کړو چې مونږ هرې ژبې ته چې ورځو تقریبا ډېرې ژبو ته هغې کې مونږ چې کله شمېر کوو کاونټینګ کوو مونږ ځو تر لسه پورې په لسه بېرته تکرارېږي هغه که مونږ پښتو ته راشو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس بیا یولس دوولس درېلس یا لس یو لس دوه لس درې همدغسې مخکې ځو دغسې که مونږ راشو فارسۍ ته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دغسې مخکې ځو دغسې که مونږ اردو ته راشو تر لس بیا په هغې نه پس بېرته دغه تکرارېږي د لس زموږ سره مرکز ولې دی په دې ځان پوهېږو چونکې ریاضي د موږ سره ډېر پخوانی ده پخوانی علم دی ریاضي خلکو پخوا وختونو کې غنم به یې کرلې ما دومره منه غنم وشول جوار به یې کرلي وو ما دومره منه جوار وشول رمه به یې وه اسونه به یې وو تورې به یې خرڅولې همدغه کار روزګار خو نوره دنیا خو نه وه د رسنۍ وي نو دوی به د خپل شمېر چې کوه هر خلکو خپله متغیر په خپله ژبه وې ده هغه به شمار کوه د ګوتو په حساب باندې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس هر چا به په خپله ژبه کې د یو دوه درې ته خپل نومونه ورکړل فارسي کې 1 2 3 پښتو کې یو دوه درې اردو کې 1 2 3 په انګلیش کې ورته 1 2 3 چې لس ته به ورسېدل ګوتې به خلاصې شولې بېرته به بیا د یو نه شروع کړو لس یو لس دوه لس درې بیا به شل ته بیا به هلته بېل نه ورکړو شل بیا شل یو شل دوه شل درې داسې به مخکې تلل بیا دېرش بیا څلوېښت بیا دغسې به مخکې ته د وخت سره بیا هغه شمېر هم زیات شو زرونه لکونه میلیاردونو ته ورسېدل بیا تاسې په ذهن کې وي چې په ډېرو ځینو ژبو کې بیا شل مرکز دی لکه د لسو درې ګوتې به یو ځای کړه هغونه مخکې بیا دې شمېر کوه شل به مرکز شه بیا به څلوېښت بیا شپېته بیا اتیا همدغسې به تلل خو تاسې دومره خبرې چې دا په هرې ژبې په شمېر کې دا لس ولې مرکز دی بنیاد ولې دی هغه ځکه دی چې پخوا وختونو کې به چې خلکو کراول نو هغه به د ګوتو په شمېر کوه چې لس راوسې بېرته به یې دې یو نه شروع کړه لس یو لس دوه همدغسې به تلل ښه موږ اوس ریاضي وپېژندله میتیما چې کوم لرنینګ یا نالج دی
اوس څو برانچز لري میتھمیټکس څلور څانګې لري ارثمټیک الجبر جیومټري او ټریګنومټري په ارثمټیک کې موږ څه شي کوو اول ځو ارثمټیک ته ارثمټیک چې کوم دی دا هم ګریک کلمه ده د یوناني ژبې نه راوتلې ده ارثموس څه شی ارثموس دې معنی کېږي نمبرز عددونه ارثمټیک چې کوم دی پښتو کې ورته حساب وایي دا د ګریک کلمه ده ارثموس نه راوتلې ده چې هغې معنی کېږي نمبرز یا عددونه په دې کې موږ بنیادي چې کوم عملیات کوو کوم څه کوو هغه جمع ده بیسیک اپریشن چې ورته وایي جمع منفي ضرب تقسیم دا څلور عملیې موږ پکې کوو جمع منفي ضرب او تقسیم کوو پکې او د دې نه علاوه چې دوی خپل منځ کې یو بل سره تعلق دی کوم د ریلیشنشپ دی هغه په دې کې موږ کوو دې کې موږ سره کوو بیسیک اپریشن addition subtraction multiplication او division or interrelationship of these operations دا موږ کوو همیشه یاد ساتئ چې کله د ارثمټیک په څانګه کې موږ لګیا وو څه موقع همیشه به ساده عددونه به راځي یو دوه درې همداسې به مخکې ځي دا ساده عددونه به راځي پکې په عددونو کې چې کوم دي دغه څلور عملیې دي دغه به راځي بیا د دغو څلورو یو سره چې کوم اړیکه ده کوم تعلق کې دی هغه پکې کوو لکه دوه جمع درې پنځه راغی بیا بل په دغسې شکل کې راشي دوه پر دوه یو راغی بیا دغسې به راشي دوه جمع درې ضرب یو تقسیم یو منفي دوه اوس دا ګورئ ټول ساده عددونه دي په منځ کې د علامې بدلېږي بیا په دې شکل کې لیکم دوه پر دوه یا زه په اعشاریه کې لیکم 0.001 جمع 0.1 دا ټول چې کوم موږ سره عملیات شو د موږ سره ارثمټیک راغله ارثمټیک موږ څه شي کوو ساده نمبرز په دې کې څلور بنیادي چې کوم د موږ سره اپریشنز دي جمع منفي ضرب تقسیم او د یو بل سره د خپل منځ کې چې کومه اړیکه یا تعلق دی دا هم موږ سره کوو دا موږ سره شو ارثمټیک اوس راځو دویم برانچ دی هغه د الجبر چې کوم د عربیک ورډ دی عربي کلمه ده چې الجبر نه متلی دی د دې معنی کېږي reunion of broken parts reunion of broken parts د ماتو شوو برخو بیرته یو ځای کول څه شی د ماتو شوو برخو بیرته یو ځای کول په دې کې موږ سره unknown values دي د عددونو د نمبرز په مرسته موږ د هغې ویلیو معلوموو هغه unknown numbers چې کوم دي هغه algebraic terms دي هغه موږ وروسته څه کوو چې کله الجبر ته موږ ولاړو هغه موږ په تش باندې ظاهروو د انګلیش الفابات توري دي A نه تر زیډ پورې موږ هر توری اخیستی شو چې هغه unknown value چې کومه ده هغه به موږ ظاهره کړو خو موږ چې زیات کاروو هغه پکې x y z دي هغه z دي یا A B C دي یا P Q R موږ ټول کارولی شو د A نه تر زیډ پورې خو ډېری چې کارېږي چې زیات میتھمیټیشن یې کاروي هغه x y z دي بیا دغه دي بیا دغه دي خو موږ که زه ای اف جی هم کارولی شم x y z کارولی شم P Q R کارولی شم G C D کارولی شم هر څه زه ورته کارولی شم دا موږ سره په دغسې شکل کې وي چې 2x plus 3 برابر دی 1 ده اوس دلته ما سره یو هم معلوم دی درې معلوم دی دوه معلوم دی خو دا x چې کوم دی دا زه نه پېژنم چې دا څه شی دی دا یو دی دوه دی درې دی لس دی دا څه شی کېږي دغه صفر دی نو دا موږ سره unknown value شوله موږ په دې کې دغه unknown value چې کومه ده دغه معلوموو همدغسې موږ سره کېدای شي 2x plus 3y plus 1 دلته ما سره x معلومه ده y معلومه ده دغه شیان معلومول د موږ سره په الجبر کې ده موږ کوو د تش په مرسته معلوموو د نمبرز په مرسته باندې درېیم د موږ سره راځي
جیومټري دا هم ګریک کلمه ده چې د جیو او میټران ورته ویلي جیو means earth او د میټران چې کوم دی measurement measurement of earth Geo means earth ځمکه measurement معنا اندازه کول ځمکې اندازه کول په دې کې موږ څه شي کوو په دې کې موږ shapes sizes دا وغیره موږ میل کوو معلوموي دا په دې کې دې کې څه شي کارېږي زیات line point arrow لکه دا موږ سره لاین شو دا ایرو شو دا پوینټ شو موږ په دې کې ټول دې سره سروکار وي اوس هلته چې ماته کله هم د ریاضي سوال راغی په ریاضي سوال کې ماته چې کله نمبر راغلل یو دوه درې پنځه جمع منفي ضرب هر شی چې و هغه د مثل څه شي ارتمټیک شو که د هغو سره ما سره هغو نمبر سره ایکس واي زد راغلل نو هغه موږ څه شو الجبر بیا مخته کوم قانونونه د حل کېږي وروسته وایو دغسې که مثلا لاین راغلل پوینټ راغی ایل راغلل دغه شیان ماته راغلل نو زه بیا پوهېږم چې دا خو د جیومټري بخش دی دا به زه جیومټري په قوانینو حل کوم آخري چې مسله کوم دی ټریګنومټري دا هم ګریک کلمه ده ټرایګنون څه شی ټرایګنون چې هغې معنا کېږي ټرایینګل او میټران معنا مخکې موږ زده دی میټر معنا میرمنټ نو په ټریګنومټري چې کومه ده دا هم نوم نه موږ ظاهره ده چې ټرایګنون معنا ټرایینګل چې درې زاویې ولري او میټران معنا میرمنټ اف triangles د triangles اندازه کول په دې کې موږ څه شي کوو په دې کې موږ triangles کوو د triangle چې کومې angles دي د sides دي د کوم relation دی په دې کې موږ ټول دا حاصل کوو نو ماته کله په ریاضي کې ساده عددونه راغله هغه کې جمع منفي ضرب تقسیم و هغه د مسله ارتمټیک دی که اوس سره ایکس واي زد راغلل نو پوه شئ چې هغه بیا د مسله الجبر دی که نمبر لاندې پوینټس راغلل ایروز راغلل نو هغې پوه شئ چې جیومټري ده او که مثلا انګل ټراینګل راغلل هغه هم فورمې دغه د موږ سره ټریګنومټري ده چې موږ کله تشخیص وکړو د دې پلاني بخش ته هغې نه پسې حل کول بیا قوانین آسان دي ساده دي هغه موږ په ارام سره وروسته کولی شو د دې نن ورځې موضوع شوله خدای دې وکړي چې تاسې ټول د ریاضي سره بنیادي اشنایي زده کړي وي مهرباني